په کندوز کې د امن په فضا کې د لوی اختر ورځو شپو نمانځل. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان وایي د امنیتي ځواکونو د هڅو په ترڅ کې د لوی اختر په تېرو 3 ورځو کې په دغه ولایت کې هیڅ ډول کومه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. په کندوز ولایت کې د نیکمرغه لوی اختر 3 ورځې په خیر او خیرت سره تېرې شولې. نو دغه مخکې له دې نه چې اختر راشي موږ په کندوز ولایت کې د استخباراتو قمندانۍ قل اردو په پوره همغږۍ او مهنګۍ سره یو ګډ امنیتي پلان جوړ کړی و تر څو زموږ هیوادوال وکولی شي چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرې کړي چې همدا د هغه ښه پلان نتیجه وه چې په کندوز ولایت کې د لوی اختر 3 ورځې په خیر او خیرت سره تېرې شولې. د کندوز اوسیدونکي بیا د امن په فضا کې د لوی اختر نمانځلو ترڅنګ وایي چې دوی د اختر 3 ورځې پرته له کومې اندېښنې او ډار ونمانځلې. عید بسیار در فضای امن امنیت شد. ما بسیار خوشحال هستیم از نیروهای امارات اسلامی که بسیار امنیت منظم داشتن، شب و روز در خدمت مردم بودن. مردم دیده بسیار به یک خوبی بخشی سپری نمودن. دیگه ما خودمان در این ساعت دکاندار بودیم، دکان ما شب و روز باز بود، هیچ بیخی کدام گپی نبود، بیخی یک فضای بسیار خوب بود. همشهریان ما بسیار در یک فضای خوب، در یک فضای خوش سپری کردن. په کندوز کې امنیتي مسؤلین په داسې حال کې د امن په فضا کې د لوی اختر نمانځلو خبر ورکوي چې د اسلامي امارت له حاکمیت را په دې خوا خلک له هر ډول اندېښنو پرته د اختر ورځې نمانځي.